بسم الله الرحمن الرحيم. درس شروع کوو. insert a picture مونږ او تاسو ویلي بل څه دلته انلاین پکچر د ګوره انلاین خو مونږ او تاسو په دې باندې پوهیږو چې کله کمپیوټر له انټرنیټ سره وصلي کوي شو چې انلاین پکچر له انټرنیټ نه مونږ راواخلو دلته خپل ډاکومنټ یا خپل کتاب کې اضافه کو. نن څه وایو درس هغه شیپ ده. شیپ خپل شکل ته وایي. شکل دا شکلونه نه دي د شیپ وایي. ګوره چې کله دې باندې کلیک وکړې دا لاندې دا ټول شکلونه دي دلته کوای چې کوم شکل اته ضرورت وي په دې ډاکومنټ کې کوای چې تل هغه استفاده وکړي. په تور د مثال دغه یو شیپ راواخله دلته ګوره څنګه به رسمه لیفت کلیک دا به کلیک ونیسئ په صفحه داسې به راکش کړي دا ماوس ګوره څه کېږي رسمیږي په کوم اندازه چې ته پکاري دلته رسم شو. خو چې کله د رسم که دلته ډراونګ ټولز راځي چې فارمټ ورسره راځي. مخکې ما تاسو ته وویل چې په دلته انزر ټاپ کې هر یو ته چې کاری دلته اضافه کوي هغه سره بیا څه راځي یو فارمټ راځي یو ټولز بل نوی مینو ورسره اضافه کېږي چې هغه مینو بیا په همدغه شی هغه که پکچر وي که شیپ وي که ټیبل په دې کې تغییرات کوي. اوس دلته شیپ ده په دغه شیپ کې دا فارمټ سره راغلی د دې کې مونږ او تاسو کولی شو چې تغییرات وکړو. ګوره هماغه لیست هلته او دلته اوس راغی په دې کونج کې کولی شي دا دلته بل یو ته راواخلي. ته مثال دغه یو راواخلي دا راواخله دلته رسمې کړه ګوره دا شو کولی شي بل یو دې جنه ته راواخلي دا راواخله دلته رسمې کړه دا خو یو د دې جنه شو. بل دا د پام دی یو شیپ کې تغییرات څنګه کوو. ګورئ دلته هغه ده یو چینج داول چینج شیپ زه دغه شیپ مې انتخاب کړی ده دا چینجوم کوم شیپ ته دغه شیپ ته چینج کړم کلیک ورباندې هماغه چینجېږي او که ته وایې دا بل ته چینج کړم دلته راسه یو بل ورته چینج کړم دې باندې کلیک وکړه دا بل ته چینج شو چې څو تغییر شو. بل پکې څه ده بل دلته راځو ګوره دا ایډیټ پوینټس ده د دې پوینټ ایډیټ یې ګوره څنګه ایډیټ دی جنه ګوره تا کاش که دغه خواته کته راوله دې جنه راواخله دغه خواته سو دا ظالم دا پوینټ دی هغه څه کنه ورک شو. اوس یا دغه خواته راواخله دغه خواته ګوره په دا حالت کې دا دغه خواته کش کړه دا څه کار دا دغه خواته کش کړه دا پوینټونه څه کوي ته ورته دا پوینټونه ورته ایډیټ کوای شي. ګوره دغسې دا پوینټونه څه کېږي دا ایډیټ کېږي دا ولې سم کار نه کوي. ګوره پوینټونه دلته راواخله ګوره هلته سم کار نه کوو په هغې کې ګوره هغه همدغسې پاتې شو چې ایډیټ پوینټ ایډیټ کې څه رقم کېږي دغسې ورسره راځي ښه دلته کوی شي دا د خواته کش کړه ګوره بس کوم پوینټونه چې دي ته پکې تغییرات کوی شي. خو که مونږ او تاسو وایو دا د مونږ په کار راځي ګټه څه ده بیا پس آخر کې بیا درته وایم د دې هغه د کار ساحه چې دا چېرته په کارېږي بیا هغه مونږ او تاسو په آخر کې وایو. اوس یوازې دا کمانډ ورسره وایو. بل ډراونګ ټیکس باکس ده ګورئ د دې په واسطه کوی چې مونږ او تاسو یو ټیکس باکس دلته هغه رسم ټیکس خو متن ته وایي ټیکس باکس داسې یو باکس په هغې کې ته متن ولیکې خو دا ټیکس باکس چېرته وایو دلته هم راځي ګوره داسې هغه وکړه تغییرات وکړه لیکنه پکې کوی شي ته لیکنه وکړي. دا ډېر کار لري ښه چې کوم ځایونه کې په کتاب کې کوم ځایونه کې چې مونږ او تاسو لیکنه نشو کوی نو د ټیکس باکس په واسطه مونږ او تاسو لیکنه کوی شو. لکه په طور مثال مرجن کې که نه حاشیه دا کوم حاشیې چې دي که نه په کتابو کې هم زیاتره دا یو نیم زیاتره په همدغه هغه باندې لیکل کېږي په ټیکس باکس باندې داسې چېرته وغواړې دا لیکنه بیا ته کوی شي. خو د کار ساحه به مونږ او تاسو وایو ځکه دا ټیکس باکس دلته انزر ټاپ کې بیل هم راځي ګوره دلته راځي ټیکس باکس ده دلته بیا مونږ او تاسو دا وایو. خو دلته هم صرف دومره کار کوو چې دې چې نه ته راواخلې دا فارمټ ته راشه دلته ټیکس باکس کلیک وکړه دلته ټیکس باکس رسم کړه بیا لیکنه پکې کوی شي او دلته تغییرات هم پکې راوستی شي. بل راځو بل دلته ښه دا ټول به انتخاب کوو کنټرول ای دا ډیلیټ کړه ثبت کې دا نن ولې داسې دې حالت ولې داسې خراب ده دا ټول دا ډیلیټ کړه. ګوره دلته راځو انزرټ دلته شیپ دا یو شیپ راواخله دلته دا رسم کړه چې څو دا شیپ ده. نو دلته چې راځو شیپ سټایل ده دغه شیپ ته سټایل ورکوي څنګه دا کویس سټایلونه دي رنګونه دي ګوره چې کوم یو باندې ته
ماوس راولي اتومات څه کېږي هماغه رنګ زر اخلي. دلته چې راځي ګوره دلته چې ده منځ یې خالي ده یوازې بارډر لري شاوخوا ده او دلته زه وایم دا نه دا یو رنګونه پکې دا رنګ ترې واخله دلته کوی شي دا رنګونه ورکړي. دا تیار جوړ سوي سټایلونه دي چې کوی شو دې نه موږ او تاسو استفاده وکړو. او که ته وایې نه زه د خپل په زړه نور رنګونه ورکوم خو دلته هم رنګونه شته دي خو کوم رنګ چې تا خوښېږي هغه دلته موجود نه ده دلته نشته. بیا څه کار کوي بیا ګوره شپ فیل ده دلته رنګونو ته راځي. کوم رنګ ده دغه کوم رنګ چې موږ او تاسو ورسره اشنا یو مخکې میله ده دا رنګ دې نه خوښېږي مور کلر ته راسه. مور کلر نو بیخي زیات تکرار شوی ده که نه دلته سټنډرډ کلرونه دي او کسټم کلر کې ته خپله کوی شي ورته یو کلر جوړ کړي کلر ورته جوړ کړه اوکې ورته ووایه هماغه کلر راځي دلته دا یې فیل ده. یو بل چې شی ده بل زه وایم دغه په همدغه شپ کې عکس باید راشي. د شپ په منځ کې رنګ نه وي عکس یي کلیک وکړه ورباندې دلته ورک افلاین دلته عکس راځو په طور مثال دلته راځو دا یو راواخله دا انزرټ کړه ګوره هماغه شپ کې چې سو عکس راغی دلته عکس راځي. بل زه دلته ورته راځم زه وایم عکس مې په کار نه ده ګریډینټ کلر مې په کار ده یعنی دوه درې کلر دوه درې رنګونه پکې په همدا یو شپ کې ګوره دا کوم رنګونه دا تیار شي خو مور ګریډینټ ته راځو دلته رنګونه ورته انتخاب کړه کوم ګریډینټ فیل ورته انتخابوي ګوره دا دلته څو رنګونه دي او څلور رنګه ده زه وایم څلور نه دا یو ته ډیلیټ کړه دا ډیلیټ کړه دلته دا دې خواته ورسوه دا منځ ته ورسوه ګوره دلته دغه منځ انتخاب کړه دلته رنګ ورته انتخاب کړه کوم رنګ په طور مثال دا اسور رنګ بل دو خواته دا انتخاب کړه بل رنګ ورته په طور مثال دا رنګ بل دا بل خواته انتخاب کړه رنګ ورکړه کوم رنګ دا زیړ دا درې رنګونه سو دا کلوز کړه دلته بیرته راځو دغه فیل ته دلته دا خو دا رقم راغی زه وایم نه دا رقم نه دلته دا شکلونه دي چې کوم خوا په منځ کې دا رنګونه دغسې د خواته زیړ رنګ ده بیا سور بیا د خواته دا شین رنګ او څه رقم چې ته غواړې څه رقم چې تا په کار بیا کوی چې دلته ته تنظیم کې دا ترتیب کې ټول دغسې ته ترتیب کړه. بل راځو بل دلته ټیکسچر ده ټیکسچر دغه علامې دي تیار ګوره مختلف شکلونه په تا مثال دا شکل ورته انتخاب کړه دغسې دا د ټیکس دا د هغه شیپ بیکګراوند دغسې راځي د خواته راځي ګوره زیاتره وخت تاسو یو څه سندونه د شان لیدلې که نه شاید دغسې یو بیکګراوند لري که نه زیاتره د مکتب سندونه او د کورس دا سندونه ډیپلوما هغه سرټیفیکټ دا شیان سي هغه کې ډېرې د مدرسې کې دومره نه وي خو دا نورو کې چې ډېرې دلته کوی شي چې د ضرورت په وخت کې دنه هم ته استفاده وکړي شپ چې شی زه دا استفاده وکړي ټیکسچر بل راځو وایم دا یو رنګ ولري کوم رنګ دغه رنګ ولري بل راځو بل آوټلاین ده آوټلاین موږ او تاسو مخکې ویلی ده په پکچر کې مو ویلې په ټیکس کې مو ویلې که نه دلته دا رنګونه ورکړه کوم رنګ دغه رنګ سور رنګ خو دلته ښکاري نه بیا څه کار کوي ګوره دلته ویدې ورته اضافه کړه ویدې اضافه کړه زه وایم دا نه دا باید ډش څه شی ډشز ګوره ډشز خو یو خبره بل دلته لاندې یو بل شی اضافه سوی ده ګوره چې ده اروس ده ښه دا بیا څه کار کوي دا هر یو که نه دغه یو راواخله دا رسم که ګوره دا داسې رسم که دلته ګوره د دې تغیرات راځي ښه دا اوس غټ انتخاب که دغسې ګوره په دې کې څه تغییر راځي آوټلاین کې ګوره دا فعال سو مخکې چې و غیر فعالو دغه ویکتور سې راځي که نه ګوره دا یو خواته د خواته ویکتور سره لري دو خواته نه لري زه وایم دواړه خوا ولري ګوره دو خواته ولري دو خوا ونه لري دو خواته ولري ګوره دا اشکال دي شکلونه دي په دې کې ته کوی چې څه رقم باید راسي دا کوم ویکتور سې ده که نه د دې دا ارو سې ده څه رقم باید راسي دلته تغیرات پکې کوی شي. بل راځو شپ باندې کلیک وکړه بل دلته شپ افیکټ دا هغه افیکټ چې موږ او تاسو پرون پکچر کې مو ویلې اوس بیا راغوره پرسیډ ته دلته کوی شي دا استفاده وکړئ څه رقم دا رقمي ګوره دا یو خاص سټایل ورکوي دلته راسه بل شډو ده سوری ورکوي کوم خواته سوری د نه د باندې دو خواته کوم څه موږ او تاسو متن کې مو ویلی وو پکچر کې مو ویلی وو ریفلیکشن هماغسې دغه ته انعکاس ورکوي دا د شپ انعکاس کته ښکاره سي ګلو ده دا دغسې رنګونه ورته وي دا مخکې ویلي دي که نه ضرورت نشته ډېر هغه بل هغه د سافټیج د سپرونه موږ او تاسو ویلې په هغه کې هم څه ویلې په پکچر کې خو دلته ګوره په هغه کې پرسیټ سم کار نه کوي سافټیج ورته وایه ګوره دغسې پرونه مو ویلې بفل د پرون موږ او تاسو ویل دا څنګه ګوره دا اشکال دي شکلونه کوم رقم شکل ورته انتخاب دا رقم زه وایم دا رقم ورته انتخاب سي دا بل راځو بل دلته چې دا بل ټریډي ده کوی چې دا د خواته خواته وچرخی کوم خواته یې تا په کار یې هماغسې
تا وچرخاو دا پرون هم سه پکچر کو ویل بل دلته ګوره ورډ ارت سټایل سي دا غیر فعال ده کار نه کوي دا څه وخت فعالېږي دا هغه وخت فعالېږي چې ته په دغه خپله ټیکس باکس کې لیکنه وکړې ډبل کلیک وکړه ګوره یا راسته کلیک وکړه دلته اډ ټیکس ورته وایه دلته زه ورته لیکم چې کابل ده په طور د مثال دا متن مې ولیک ګوره متن مې چې ولیکه دا 600 دا ټول بیرته فعال شو متن انتخاب کا سایز یې ورته لږ غوندې غټ کړو ګوره دغسې نو دلته فارمټ ته راسه اول چې دلته دا کویک سټایلونه دي که نه تیار جوړ شوي سټایلونه کوی چې دې نه ته استفاده وکړئ کوم سټایل غواړئ هماغه سټایل انتخاب کړه په اول متن کې چې مونږ اوداسو ویلی وو مخکې ته مثال دا سټایل مې پکار ده دا رقمي ګوره کوم سټایل څه دغه سټایل ده زه وایم نه دا مې نه خوښېږي زه خپل په زړه رنګونه پکې تغیروم څنګه ټیکس فیل ته راسه بیا ما خبره ده دلته رنګونه ترې راواخله دا رنګونه دي پکاري مور کلر یې دي دلته ترې انتخاب کا دې باندې خو نور پوهېږئ نو ډېر تکرار شو ګریډینټ کلر دی بیا دلته کوی چې مور کلر ته راسه دلته هم دا ګریډینټ کلر ورته انتخاب کړه دلته ګوره همدا کلر دی زه وایم همدا رقم کلر دی باید ګوره څه دا رقم کلر راغی خو دلته تغییرات څنګه کوي ورته بیرته ګریډینټ ته راسه ګوره دې چې نو ورته تغییرات وکړه سیده درې څلور رنګونه باید له کوم خواته وي په کوم ترتیب سره زیډ رنګ چیرته وي سور رنګ چیرته وي او شین رنګ چیرته وي دلته تغییرات ورته کوی شي بل ټیکس آوټلاین ده ګوره مخکې مونږ او تاسو دلته تغییرات په څه شي باندې هم کوو په شپ باندې تغییرات راته شپ کې تغییرات کوو اوس څه شی ده په شپ کې دننه کوم متن داسې لیکلی ده په هغه کې تغییرات کوي ګوره دلته دا رنګونه دي دا خو مو ویل که نه ښه آوټلاین ده آوټلاین ورته ورکړه شاوخوا رنګونه سي څه رقم رنګ ولري دا رقم دا رنګ ده دلته آوټلاین ورته زیات کړه ګوره ویت صحیح سو دلته آوټلاین ډیشز یې هماغه مخکینی خبره ده ټیکس افیکټ کې بیا هماغه خبرې دي ګوره شډو ده سوری ولري چیرته ولري کته ولري پورته ولري چیرته سو ریفلیکشن ده د دې د خپل د متن انعکاس په شپ کې دننه څنګه یې ګلو رنګ باید څه رقم رنګ ولري دلته کوی شي بیول ده ګوره دا خاص سټایل ورته ورکړي څه کې دې ته سټایل ورکړي دلته کوی شي استفاده وکړي بل دلته ټریډي ده ګوره د خپل متن او هغه دواړه سره چرخی ښه څه رقم باید ښکاره سي دلته صحیح سو بل یو ټرانسفارم ده ګوره یو دا پکې فرق لري زیاتره ځایونو کې تاسو به داسې لیدلی که نه لوګو یې د لوګو د پاسه داسې لیکنه یې داسې تاو شوی داسې تاو شوی لیکنه یې په طور د مثال دلته زه دا نور متن ورته لیکم دلته افغانستان ورته لیکم ګوره کابل افغانستان زه وایم دا باید څه رقم شي دلته راسه دا ټرانسفر ورته وایه دا رقم باید څنګه یې ګوره دلته پاس ده که دا لږ غوندې نور همغسې دا وړکی که ورته ګوره څه کېږي نور هم تاویږي دغسې څه کېږي نور هم تاویږي دلته راسه ټرانسفر دغسې یا لاندې د خواته یا ټول داسې تاوي یعنې ډېر لیکنه یې بیخي تاویږي دغسې یا دغسې لیکنه یې بیا دلته نور تغییرات هم کوي ګوره دلته هر یو تغییر د څه رقم لیکنه ته غواړې دلته ګوره اوس که څوک دا درته ووایي چې دا خو صحیح ده اوس دغه رقم په طور د مثال کوم رقم یې که نه دلته زه غواړم چې دا رقمي دا رقمي ګوره دا رقم خو دا لوګو ته څنګه ورکړمه څنګه ترتیبېږي ګوره دا متن انتخاب کړه ګوره دا اول توری غټ نه ده ځکه هغه بیا څه کار کوي بیا داسې کار وکړه ګوره دلته د آوټلاین نه د هغه فیل دلته نو فیل ورته وایه نو فیل دا خو متن انتخاب دی که نه هغه انتخاب کړه دلته ګوره دا خپله شپ ته دا نو فیل ورته وایه چې دا فیل ونه لري دلته آوټلاین شته ده آوټلاین ورته نو وایه نو آوټلاین بیا څه کار سو دا راواخله دا شپ ده ګوره دا شپ راواخله چېرته یې تا لوګو یې د پاسه دا کېده نو هلته بیخي ښکاري نه ته خو وایسې یوازې متن لیکل شوی ده لاندې لوګو یې عکس یې څنګه ودرې دا درته وښیم ښه طور د مثال دا شاته لاړ شو دلته ګوره دا لوګو ده صحیح ده دا لوګو راواخله کته دا تغییر ګوره ولې د خوا خواته دومره سم نه ځي چې شی ده دلته پوزیشن ورکړه صحیح ده بیا د خپل په زړه څه کېږي بیا ځي ګوره دغسې راغی خو دا خو بیا هغه متن یې ورک که نه بیا څه کار کوو بیا څنګه چل کوو
دلته پکچر باندې کلیک وکړه پرون موږ تاسو ویلي فارمټ ته راسه ګوره دلته دا هغه نه ده کالر کې اخر سیټ ترانسپرنٹ کلر نه ده دا راواخله دا یو کلیک ور باندې وکړه بیک ګراوند څه کې ټول له منځه وړي تاسو ته بله ورځ ویلي که نه یو رنګ بیک ګراوند ټول له منځه وړي اوس څه شی سو دا کلر ده دغسې هغه وبخښئ لوګو د پاس چې ده انوم هر چې څه ته غواړې ته کوی څه ورته ولیکي او جوړه کړي او که ده دغسې نور هم هغې دخوا ته لږ غوندې راواخله داسې راکش کړه ګوره بیا یې تنظیم کوه هغه تنظیمات خو ته نو خپله کوی چې پکې نور تنظیمات به ته خپله پکې وکړي ګوره داسې بیا داسې نور تنظیمات بیا خپله پکې وکړه چې هغه ټول تنظیم سي جوړ سي دغسې دغسې شی ده اوس د لوګو د پاسه دغسې لیکنه شوی ګوره دا یو استعمال دی چې و د شپ ده که شپ ډېر زیات استعمال لري بیا که اوس انشاءالله سبا ته موږ او تاسو بل د دې په استعمال هغه د کار ځایونه بیا موږ او تاسو کار کوو ورباندې ښه افیکټ دلته راځو زه وایم نه دغسې سیده لیکنه باید دلته یو رنګ به هم ورکو دلته رنګ ته راسه دغسې یو رنګ به ورکو صحیح سو دا رنګ او دلته دا به داسې لږ غوندې غټ کړو بل ټکس ډایرکشن ده دا لیکنه باید څه رقم وي له ده خوا نه وي که ده خوا ته وي ګوره له ده خوا نه دغسې سو یا ډایرکشن له دې خوا نه وي ګوره ده خوا دغسې لیکنه وي ډایرکشن ورته کوی چې ته انتخاب کړي زه وایم نه دغسې دا افغانستان به پاک کوتې دغسې ډیلیټ کا کابل ده ګور بل چې ده الاین ټکس ده ټکس باید چیرته تنظیم سي ګوره دا د هغه خپله دا شپ سره ټاپ د پاس ځای کې راسي دلته یا میډل کې راسي په مینځ کې راسي او یا چې شی بټم کې لاندې دلته کوم ځای کې دلته تنظیموی شي دا بل دا راځو کریټ لینک سي دا اوس ټکس باکس پورې مربوط ده ګوره یو خو شپ که نه دا شپ ده بل شی دا ټکس باکس ده ټکس باکس دلته راځو ګوره دې باندې کلیک کړه دلته ټکس باکس ده دا یو ټکس باکس زه رااخلم دلته دا ګوره دا مې جوړ کړه دلته زه په دې کې لیکنه کوم صحیح ده دلته لیکنه کوم لیکنه تر اخره پورې څه ورسېده ګوره اوس دا لیکنه چیرته ځي کته دغسې ځي کته راځي داسې کله داسې غټ کې ګوره دلته بیا ښکاري که نه دغسې نه ښکاري تر دې چې پورې دا پورته کړه اوس نه ښکاري صحیح سو اوس خو کته راغی زه دا پاکوم تر دې چې پورې ګوره دا پاک دا ټکس باکس هم له غوندې پورته زه وایم یو بل ټکس باکس جوړ کړم چې دا هغه سره لینک کړمه چې کله دغه ټکس باکس ډکېږي دا متن باید بل ټکس باکس کې ولیکل شي څنګه کې دلته بل ټکس باکس راواخلي دا بل هم داسې رسم کړه بیا دلته راسه دې باندې کلیک وکړه دلته دا کریټ لینک ورته وایه کریټ لینک دې څه ویلې دې باندې کلیک هغسې اوس ګوره اوس دلته لیکنه وکړه لیکنه کوي چې دا یو ټکس باکس ډک سي چېرته ځي بل یو ته ځي دا لینک سو کته نه راځي دې سره راځي اوس زیاتره وخت داسې حاشیه یا لیکنه یې تایي که نه چې یو دلته دې پکار بل دې سره په څنګ کې دې پکار دو خواته نه راځي بیا له کریټ لینک نه ته کوی چې دا چې کې دا لینک یو دلته هغه او کتل دا بریک لینک باندې کلیک وکړي لینک بریک څه ګوره اوس دلته نشته ټول چیرته راغی دې باندې کلیک وکړه کته لیکل شوی ده ګوره دلته او که لینک ورته ورکړي دا لینک ورکړه دلته هغه ټول د خواته راځي بیرته دواړه سره لینک کېږي او کوم بل دا پوزیشن دا هغه څه و رپټیک څه و او دا کوم پرون چې موږ تاسو ویلې په پکچر کې دا هغه دواړه یو شی دی هېڅ فرق نه لري که څوک ورباندې پوه شوی هم نه یي پرونی ریکارډ دی وګوري دا ځای ټول هماغسې هلته یوازې فرق دا ده چې هلته دوه عکسونه به موږ راوړ پکې تغیرات هم کوو یو مخکې یو شاته تنظیم و دا بل ترتیب هم کوو نو دلته یوازې شیپ ده دلته دوه شیپ په منځ کې تغیرات کوي هلته د دوه عکسونو په منځ کې تغیرات کوو همدومره فرق د نور فرق نه لري پوه شو ورباندې بس